अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ولري। زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع څنګه کول شو 3 عدده AC بلپونه د پټوسیل سنسر او میګنیټ کنډکټر په واسطه باندې د شپې پر مهال باندې په اتومات ډول باندې ولګو او د ورځې پر مهال باندې په اتومات ډول باندې بند کو. نو د دې اتومات سیستم د برابرولو لپاره منګه ضرورت لرو څو مهمو برقي وسایلو ته چې عبارت دي یو عدد 2 پوله MCB بریکر ته، یو عدد 3 پوله میګنیټ کنډکټر ته او یو عدد 3 ویرا پټو سنسر ته او 3 عدد AC بلپونو ته. نو راځو دوستانو د دې سیستم د ویرینګ ډایګرام او کنیکشن طریقې ته. اول د 2 پوله MCB بریکر 2 پینټونو ته فاز او نیوټرل AC 220 برق سپلای کوو. دوهم د MCB بریکر د 2 اوټ پینټونو څخه فاز او نیوټرل د پټو سنسر د فاز او نیوټرل سره نصب او کنیکشن کوو. د فاز او نیوټرل ویر څخه فاز او نیوټرل ویر د میګنیټ کنډکټر د 2 انپوټ پینټونو سره نصب او کنیکشن کوو. څلورم د میګنیټ کنډکټر د اوټ فوټ 2 پینټونو څخه فاز او نیوټرل ویر 3 عدده AC بلپونو ته په موازی توګه نصب او کنیکشن کوو. پنځم د میګنیټ کنډکټر د نیوټرل ویر څخه نیوټرل ویر د میګنیټ کنډکټر د A2 پین سره نصب او کنیکشن کوو. ځکه چې په میګنیټ کنډکټر کې A1 او A2 پینټونه د میګنیټ د اپ او آن اتومات سیستم لپاره دي. شپږم د میګنیټ کنډکټر د A1 پینټ څخه چې دا اتومات پینټ دی د دې نه فاز ویر ډایرک د پټو سنسر د اتومات ویر سره نصب او کنیکشن کوو. نو دوستانو په دې صورت کې زمونږه د میګنیټ کنډکټر او پټوسیل سنسر ویرینګ تکمیل شو. نو د دې سرکټ د تکمیلېدو څخه وروسته دوستانو منګه 2 پوله MCB بریکر آن کوو. نو کله چې د شپې وخت راځي نو پټو سنسر په اتومات ډول باندې کار او فعالیت اجرا کوي او دا دوستانو آن کیږي او د دې سره میګنیټ چې د تکرن ورځي میګنیټ آن کیږي او د میګنیټ د آن کېدو په صورت کې بلپونو ته پاور سپلای کیږي او بلپونه په اتومات ډول باندې لګیږي او کله چې دوستانو ورځ شي نو په اتومات ډول باندې پټو سنسر د اف کیږي او د دې په نتیجه کې میګنیټ کنډکټر اف کیږي او د دې سره دوستانو پاور په AC بلپونو باندې قطع کیږي او AC بلپونه دوستانو دا بنديږي او اف کیږي. نو دوستانو دا وا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د میګنیټ کنډکټر او پټوسیل د اتومات سرکټ پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړي بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.